علي سره په جنگ راختلې نه و. ته ما دا یاد راکړې. ته د کوم ځای یې؟ زه د پاکستان یو، د افغانستان یو. د پاکستان یو، د افغانستان یو. دا اوس مسله خو مسافر یو مونږ قاری صاحب او دلته خو کوم ځای کې اصلا د کوم ځای یې؟ زه یو مثال درکړم چې په سر دی ور باندې خلاص. قاری صاحب زه اصل د بلوچستان یم، د کویټه او اوسېږم انګلند کې، لندن کې یم. ها کوټه ته غوزدار درته نږدې ده که اسلام آباد درته نږدې ده؟ غوزدار نږدې دی. زه د علمدار روډ کې اوسېږم. کومه شاباس، غوزدار نږدې ده. د تاسې اوس یو دښمن وي مثلا، او دغه دښمن دی په غوزدار کې اوسي درته نږدې، ته به اوس د دې دښمن د مقابلې دپاره اسلام آباد ته ځې که به غوزدار ته ورځې؟ د غوزدار ته به ورشم. شاباس. عائشه رضی الله عنها کچیر د علي رضی الله عنها سره جنگ کول، لمکې نه مدینې ته ولې نه ورتله؟ دا نږدې ځای ته لکه تاته چې غوزدار نږدې ده، دا بصرې ته ولې تلله؟ بصره دومره لرې ده لکه اسلام آباد چې له کوټې نه لرې ده. خو بیا جنگ وکه نه وه؟ د جنگ مسأله خو وروسته ده. ته وایې چې عایشه رضی الله عنها دغه مقابلې ته راغلي ده، که چیرې مقابلې ته راتللی خو مدینې ته نږدې به ورغلي وو، به مقابله ورسره کړې وه. چې له علي رضی الله عنه سره لښکر هم نه و، پوځ هم ورسره نه و. په دې الله بندګانو، تاسو دا تاریخ ولې داسې ګورئ؟ دا تاریخ ولې خپله نه ګورئ؟ د الله خاطر وکړي. ولې د هغه دروغجنو اغاګانو خبره اورئ چې نه په تاریخ پوهېږي او ټول عمر دروغ درته ویلي دي په تاسو باندې، د تاسو له معلومو له عقایدو نه غلطه استفاده کړې د اهل بیتو په نامه دروغ درته ویلي دي. وایي دغسې وسول هغسې. کله له عائشه رضی الله عنها کله د علي رضی الله عنه جنګ ته راوتلې ده وقربانه کړي سم. علي رضی الله عنه سره عائشه رضی الله عنها، زبیر، طلحه ټولو بیعت ورسره کړی ده. ته پوهېږې کله چې به مسأله عائشه رضی الله عنها ته راغله او عائشه رضی الله عنها ته به علم نه و، هغې به ورته ویل ورسیه امیر المؤمنین علي رضی الله عنه ته ورسي، لغه نه پوښتنه وکړي. ښه قاري صاحب ته وایي چې دا دروغ دی. صبر وځي، زه پوهه کړم، زه دې پوهه کړم. اول ته جنگ جمل دا خو نوم خو به دې اورېدلی جنگ جمل؟ اورېدلی مې ده قاري صاحب. دا جنگ جمل کبرا له جنگ جمل نه مخکې چې جنگ جمل صغرا سوی، هغه معلومات شته درته؟ لږه غوندې معلومات شته قاري صاحب، دومره معلومات نه لرم چې تا ته وړوکی جنګ چې سوی ده له دې جنگ جمل، لوی جنګ چې د جنگ جمل سوی ده، له دې نه مخکې چې وړوکی جنګ سوی هغه هم په جنگ جمل باندې یادېږي. هغه جنګ چیرې سوی ده؟ ولا که پوهېږم قاري صاحب، دا هغه نه لرم. مسأله دلته همدغه ده. وقربانک موسم والله چې د اهل بیتو په لارې نه یې سروان کړي. زه درته وایم چې نر غوندې شایسته د امام علي علیه السلام شایسته، نر غوندې شایسته د امام حسین علیه السلام شایسته، نر غوندې شایسته د امام حسن علیه السلام شایسته. خو د ایران په شیو پسې مه ځئ، د دنیا په دا نن زمانه کې چې شیه دی په دې پسې مه ځئ. دا والله که د علي رضی الله عنه شیه وي. اوس وګوره له جنګ جمل کبرا نه جنګ جمل صغرا سوی ده. طلحه او زبیر دا هغه دوه جلیل القدر جنتي صحابه دي چې علي رضی الله عنه سره په مدینه کې بیعت کړی ده. بیا وروسته لاړل مکې مکرمې ته لاړل. له مکې مکرمې نه چې کله حج تیر سول نو طلحه او زبیر لښکر برابر کړل چې راځئ لاړ شو بصرې ته. له بصرې نه به لښکر راواخلو، د امام علي علیه السلام رضی الله عنه د امیر المؤمنین علي رضی الله عنه کومک او مرسته به وکړو له خوارجو او د شیعو له پلار له عبدالله ابن سبا یهودي نه چې دې کومه ډله د اهل بیتو په نامه جوړه کړې وه چې امیر المؤمنین عثمان ابن عفان په شهادت ورسول، چې له هغو خوارجو نه انتقام واخلو، بدله واخلو چې د عثمان ابن عفان قاتلین دي. دی راغلل بصرې ته. کله چې بصرې ته راغلل په بصره کې د علي رضی الله عنه والده، د علي رضی الله عنه والده حکومت د علي رضی الله عنه، هغوی ته یې وویل چې موږ راغلي یو د دې دپاره چې موږ لښکر را سره واخلو ځو مدینة المنورې ته. د څه شي دپاره؟ د دې دپاره چې علي رضی الله عنه ورته ویل چې له ما سره لښکر اوس نشته، مسلمانانو په منځ کې جنجالونه دي، معاویه رضی الله عنه بیعت نه و کړی، نو موږ اوس درځو لښکر را اخلو تر څو ته دې قاتلینو ته سزا ورکړې او تا ته ضرر ونه رسوي دا خوارج کومو خلکو چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه په شهادت رسولی. کله چې طلحه او زبیر او دغه لښکر راغلل بصرې ته، د عثمان ابن عفان په شهادت کې زر کسانو د بصرې ول لاس درلودل، یعنی زر خوارج یا زر د عبدالله ابن سبا یهودي ډلې، دا زر کسان په بصره کې وو. کله چې شپه سوه دغه زر کسان راغلل، د طلحه او زبیر لښکر رضوان الله علیهم چې عائشه رضی الله عنها ورسره وه په دې لښکر باندې حمله وکړله. جنګ جوړ سول. کله چې جنگ جوړ سول د طلحه او د زبیر رضوان الله علیهم مجمعین لښکر ور باندې کامیاب شو. دغه زر خوارج ټول مړه کړل، ټول مړه کړل. دغه خبره چې وسور ورسېدله علي رضی الله عنه ته چې طلحه او زبیر راغلي دي د تا په خلاف راوتلي دي. دا خبره منافقینو
او هغه د عبد الله ابن سبا يهودي ډلې علي رضی الله عنه ته په دروغ ورسوله، لیکن حقیقت خبره دا و چې دوی راغلي وو بصرې ته، ځکه د اسلام لښکر چې و د اسلام فوج هغه په بصره کې وو. دوی غوښتل چې دا لښکر راواخلي او دا لښکر ورسره یوسي کوم ځای ته، مدینه المنوره ته. علي رضی الله عنه ته وایي چې دا د موږ لښکر راوستل، اوس له دې خوارجو نه انتقام او بدله واخله. علي رضی الله عنه ته دا خبره ورسېدله چې طلحه او زبیر د تا په خلاف راوتلي دي. علي رضی الله عنه شام ته روانو تر څو معاویه رضی الله عنه ته ورسي او هغه ته وایي چې بیعت را سره وکول، بیعت نه کوي. علي رضی الله عنه راوګرځېدل، د شام له طرف راوګرځېدل، د بصرې په طرف باندې راغله. د بصرې ته سره نږدې سول، نو په دې منځ کې قعقاع دا یو صحابي ده د علي رضی الله عنه په لښکر کې ده، دا به تلل وراتلل چې ورسه طلحه او زبیر ته ووایي چې څه شی غواړي، د څه شي لپاره راوتلي یاست. طلحه او زبیر رضوان الله علیهم ورته ویل چې موږ د دې لپاره راوتلي یو چې لښکر در واخلو او علي رضی الله عنه ته ورسو تر څو د عثمان ابن عفان هغه د وخت امیر المؤمنین ول، هغه د مؤمنانو حق ول، چې دغه له قاتلونو نه قصاص واخلي، انتقام واخلي د خوارجو نه. علي رضی الله عنه ورته دا کار خو د ما زه امیر المؤمنین یم، دا کار خو زه کوم. دوی ورته ویل چې موږ د ملګري یو، تا ویل چې له ما سره فوج نشته، موږ فوج درولو. دغه خبرې چې کله د دوی په منځ کې وسولې، اخر دې ځای ته اتفاق راغلل چې دوی د شپې خط ولیکل چې موږ به د عثمان ابن عفان له قاتلینو نه انتقام اخلو. الله دغه نقطې ته متوجه سي اوس په تاریخ باندې سر خلاصي کوي. معنی ما اوریدلې مې د نقطه بیا د خبره ده. وسو ګوره د جوړ سره کله چې علي رضی الله عنه كرم الله وجهه د وخت امیر المؤمنین جنتی انسان لطلحه او لزبیر سره دا اتفاق وکړل چې سیده له خوارجو نه به انتقام قصاص بدله اخلو. اوس دغه خوارج له چا سره دي؟ دغه خوارج د علي رضی الله عنه په لښکر کې وو، د طلحه او د زبیر په لښکر کې بعضی کسان وو، لیکن اکثریت د عبد الله ابن سبا يهودي د دعوه کوله چې موږ اهل بیت منو او حقدار د خلافت سیده د علي رضی الله عنه. دغه يهودي د مسلمانانو په منځ کې هم دا جنجالونه جوړ کړل، خو تاسو نه تاریخ پټ کړی د سبحان الله. تر اوسه د جنجال روان دي نقاری صاحب. وکس دغه عبد الله ابن سبا يهودي وسخت ولیکل سول د شپې، اوس بسار دا ټاپکیږي د امیر المؤمنین لخوانه، د علي حیدر، د علي کرار رضی الله عنه لخوانه به دا ټاپکیږي. چې ټاپسول نور به په خوارجو باندې، په امدغه خوارجو چې د علي رضی الله عنه په لښکر کې ځانونه پټ کړي دي په دې به شروع کوي. کله چې خوارج خبر سول د شپې چې علي رضی الله عنه امیر المؤمنین له طلحه او زبیر سره اتفاق وکړل چې دغه په لښکر کې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هم ده، دوی اتفاق وکړل اوس دوی دا در کړله چې ولا نور خو مو ختمیږو، د عثمان ابن عفان بدله رانه اخلي. نو دوی د شپې خپل دغه شروع کړل، یو له یو طرف نه په دغه لښکر حمله وکړله، بل له هغه طرف نه حمله وکړه تر څو د صحابه په منځ کې جنگ راغله. علي رضی الله عنه ورته لاسونه پورته کړي چې د خدای خاطر دا جنگ پرېږدی، دغه خواته طلحه او زبیر چغې ورته وهلې د خدای خاطر وکړي جنگ پرېږدی. دا جنگ د مسلمانانو په منځ کې ګرم شو. چا ګرم کړل؟ همدغه د تاسو مذهب او کمپنۍ چې چا جوړه کړې ده دغه سړي ګرم کړل د اهل بیتو په نامه باندې. دا خدای وډارېدل که چیرې سهار ته خبره پاته سي نو سهار ته خو دغه ټول صحابه دغه لښکر ورځي د علي رضی الله عنه لښکر ته. کله چې ورغلل نو په خوارجو شروع کوي، نو چې په خوارجو یې شروع وکړل له منځه یوړل، د مسلمانانو په منځ کې به فتنه ختمه سي. دغه عبد الله ابن سبا يهودي نه غوښتل چې د مسلمانانو په منځ کې فتنه ختمه سي. جنگ شروع وسول، جنگ وسول. ته په هیګ علي رضی الله عنه په دې جنگ کې زړلې دي. دا جنگ جمل ولې دې ته جنگ جمل وایي؟ جنگ جمل په دې خاطر وایي چې عائشه رضی الله عنها په وخت باندې سوره کله چې مسلمانانو دی وخت وکتل جنگ بنور پسې ګرم شو. علي رضی الله عنه تفسیر ورسي دي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دی وخت په خیر وهي په تور باندې ساغه وخت ولويږي چې جنگ قرار شي. کله چې جنگ قرار شو علي رضی الله عنه خبر ورته راځي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته څه وایي؟ ام المؤمنین لجنگ جمل نو ورسته تا کتاب وایي ورته وایي ام المؤمنین. بیا دغه عائشه رضی الله عنها راواخي صلاح حسن او حسین ورسره کړل، ډېر خځې ورسره کړلې، پیسې ورکړلې، وایي زه مدینه المنوره ته په ډېر عزت سره رخصت کړل. اوس دغه جنگ سي نه طلحه رضی الله عنه ته خبر یې؟ طلحه رضی الله عنه چې کله شهید په میدان کې علي رضی الله عنه ولیدل چې شهید سوی ده ور باندې وې زړل. زبیر رضی الله عنه چې کله لاړل علي رضی الله عنه سره جنگ پرې خودل چې موږ د جنگ لپاره نه وراغلي، علي رضی الله عنه هغه د وخت امیر المؤمنین دغه سره جنگ څوک کوي، موږ بیعت ور سره کړی ده. لشا یو خارجي منافق پسې ورغلل، لشانه یې په خنجر باندې وهل، په تور یې وهل، شهید کړل. هغه جنگ پرې خودل، د جنگ له میدان لاړل. چې کله علي رضی الله عنه ته هغه خارجي بیرته راغلل ورته ویل ویا امیر المؤمنین زبیر می شهید کړل، څه ورته وای قاتلک الله دې وای ته هلاک کړي، وای خبر یې وای مال رسول الله نه اوریدل دي چې د زبیر قاتل جهنمی ده. دا علي رضی الله عنه د جنگ په میدان کې ورته وای
دغه قاتل ته وای طلحه رضی الله عنه ولیدل چې د جنگ په میدان کې شهید پروت هغه جنتی صحابي وی زړل امام حسن علیه السلام ته علي رضی الله عنه وای اے حسنه اي کاش کې لدغه حالات نشل کاله مخکې مړ سوی وای وفات سوی دا حال مې د مسلمانانو نه ویلیدلی علي علیه السلام ورته وای رضی الله عنه حسن علیه السلام سورته وای بابا جانه ما تا ته مخکې وویل چې د میدان ته مرازه دا د تا کتاب وای د ما کتاب نه وای د تا کتاب وای د ما کتاب هم وای نو دغه جنگ سي سوی ده نه طلحه نه زبیر د جنگ لپاره راغلی نه عائشه رضی الله عنها د جنگ لپاره راغلی کچیر د جنگ لپاره دوی راتلای علي رضی الله عنه سره جګړه کولای نو مدینه المنوره مکې ته ډیره نږدې ده 400 کیلومتره لار ده او بصره په عراق کې د ډیره لري ده نو کې جنگ کولای امدغه لخر به وروړی او په علي رضی الله عنه به حمله کړي وسنه لخر ورسره نو پوج ورسره او هیڅ شی ورسره نو امدغه مساله و د جنگ جمل سي د خوارجو یا چا سي د اهل بیت د محبت دعوه درلودل سي عبد الله ابن سبا يهودي ول په حقیقت کې خو ځان د علي رضی الله عنه شای جوړ کړیو دا پیتنو دغه جنگ ټول امدغه جوړ کړیو اوس په خبره سره خلاص قربانه کړي سم قاری صاحب یو بل سوال لرم درنه او بخ ډیر خدای دې ساتي او اوس تا ویلو نه معاویه رضی الله تعالی معاویه خو نه منو معاویه د صحابه تر زامن دی کنه معاویه موږ نه منو ولې چې اوس د نجم البلاغه مخ کتاب نه وګوره مولا علي سلويخ نزيات خطونه لیکلي دي نجم البلاغه ده نه ده نهج البلاغه ده نهج البلاغه او بخا ډیر بخا نهج البلاغه او معاویه خو موږ نه منو دا مولا علي دشمن دی والله یو مخ سروالي کې د سره نشر کړی کوم आवाज لري د سکرین وټکوي سکرین در سره وټکوي دا پورته کړی در سره علي ښه نهج البلاغه کې څه شي دي معاویه رضی الله عنه ولې نه مني واوري دي نهج البلاغه کې سلويخ نه زیات خطونه مولا علي لیکلي د معاویه ته چیزان سم کا په جنگ ورانه شي او دغه د مولا علي دښمن ولې چې دغه ورور په یو جنگ کې وشتله او د معاویه زوی چې د یزید او یزید موږ نه منو لعنت کی یزید الله لعنت کی یزید باندې خدای دې څه کیسه ده مولانا صاحب موږ غوړي نه منو باید منو یا نه منو خاوس وګوره د زړه سره معاويه رضی الله عنه وارضاه اوس کایته منی کینه منی هغه د خپل کار د خو د تا دوه امامانو منلای ده امام حسن علیه السلام او امام حسین علیهم الصلاه والسلام وست په دې دین خو په هیدل کده دوه امامان ور باندې خو په هیدل خو قاری صاحب اخر د غیزوی امام حسین قاتل راوخته کنه هغه ته بیا ورسته غي نقطه تم درته راځم غي نقطه تم پسترګو درته راځم ار نقطه سلري ار شبهه سلري درته جوابومي قاری صاحب مونږه خو تعلیم یافته نه یو مونږه خو خپل علما ډیر احترام کو خپل علما چې اهل سنت او اهل شیعه مونږه هغه پروا نه لرو مونږ تاسو ته احترام لرو خو د مونږه لګنول زیات شي کنه تو وای اوس خبره په دماغ نسه که څه مسله ده لسه محترم ستا غږ لږ وروسته راځي خو ولې صحیح دی غږ دې درځي قاری صاحب وګي مستدر سره کنسته आवाज مستدر سره کنسته دشته आवाज الله اکبر درځي کوشش وکړه سکند سره 2 میلیون ته ورسول اکثر کوي کوشش وکړه لګراوي خسي د الله 500 کسان استي وس چې یو زر واره ټکول اوس په 2 میلیون نه وخت کوشش وکړي اوس د سکند سره 2 میلیون ته ورسول ته قاری صاحب ته आवाज صحیح نه ورځي قاری صاحب محترم आवाज درځي دا اوس څه دا یعنی دغه 500 مسلمانانو کې یو لس نفر مسلمانان نشته 15 نفر مسلمانان نشته پکې چې دا لایف ته نجات ورکړي ریپورت قرباني وګي رب مو په دې خبر بستر ګوړاند کړه ریپورت خور سره وګي له دوی سره که نور څه غیرت او ایمان در پکې نه وي دا دغه خو به دې سړي زمانه سي ریپورت قرباني وګي بندي کړی ریپورت زر کوي که نور غیرت او ایمان در پکې نه وي له دې خلکو سره ریپورت وسمي आवाज در سره کنهسته کوم ځان سره لګیایم ته محترم आवाज مرضی مهرباني تاسو دما کیمرا غټ کړی راسوس دي تا کتاب وستوای وای زین نه منم لیکن دا د تا کتاب د الاحتجاج الطبرسي قاری صاحب د کتابونه زنه منم د ټولي د يهوديان کتاب د قاری صاحب الله اکبر دا ابو حنیفه ما ته وخایدا امام شافعي کتاب ما وخایا نهج البلاغه کتاب وخایدا ایرانی کتاب ما ونه خای صبر پستر یو دقیقه د ګوګل له مخامخ ښه دا نهج البلاغه وز درته راځي کوشش وکړه چې سکرین تر 2 میلیون ورسوي هلې زمریان لګراوي خسي
الله دې وکړي چې لایف بند نسی. دا د وګوره دا د تا کتاب د نهج البلاغه ویني، نهج البلاغه پاس ورته وګوره ویني کنه ویني. دلته لما سره خپل د نهج البلاغه ست خو لمانه دغه حواله بیا زه درته پیدا کوم. دا د خپل کتاب نهج البلاغه د ویني دا وګوره نهج البلاغه. خو تر اوسه پورې دلته دا اوس ډیر دغه غواړي تکلیف غواړي زه دا حواله درته پیدا کړم. خو زه پیدا کوم ان شاء الله دلته په انټرنیټ کې راته اسانه ده. دا نهج البلاغه ده د امام علي عليه السلام. تو درته دلته لیکلي دي چې په دریم جلد کې دلته کدا کتاب کې مې درته را پیدا کړ خو ډیر خوند وکړي. خبرې زړه مطمئن سي نه قربان الله دې سره لوړ کړه. بارک الله فیک. الله دې هدایت در نصیب کړي. استاد زر کو ته لایف سکرین در سره 2 میلیون ته ورسوي. زه مجبور یم بیا کمنټونه درته وتړم تر څو چې مې 2 میلیون سکرین نه پوره کړی کمنټونه بند. مونږ تاسو ته بار وایو چې ګوره په فالتو کمنټونه مکو، کوشش وکړئ لایف شیر کړئ سکرین در سره وټاکوي. دا سه چټي دغه دا خبره نه خدا نه وي زه پروا نه کوم. زر کو علي زمریان ماشاءالله دې نیم سو کسان است. کوشش وکړئ ټول صرف سکرین در سره وټاکوي. علي زمریان 300 دا د عمر جان ته یو 15 دقیقې وخت ورکوم، باید تاسو په 15 دقیقو کې هغه پوره کړئ. دا سکرین در سره الله اکبر. دغه پیدا ګور دا په انټرنیټ کې دغه دا ومن کلام الله علیه السلام په انټرنیټ کې ویني څومره خطبه ده شپږمه خطبه په دې باب کې انه بايع عن القوم. لیکن زه تاسو اوس خپل دغه اصلي کتاب د تخکار کوم. اصلي کتاب دا وګوره دا ته اوس ماته دا اوس مسله ده. دا څومره ورسته درځي دا غږ او دا لایف صحیح غږ د قاری صاحب صحیح راځي. اوس دا لایف سور ده. اوس ماته نه پېنده اوس مسله اواز مې ستر سره قاری صاحب محترم आवाज دې شته؟ محترم आवाज مشته؟ اواز مې اوري؟ هو قاری صاحب محترم आवाज دې راځي؟ قاری صاحب دلته چې بیا आवाज نه ورسي. لا لږ आवाज در راکوي. لږ आवाज زر کوه. لږ اواز مو راځي و دما आवाज اوري؟ قاری صاحب دي او قاری صاحب لا اله الا الله. سر کو سکرین د سره وټاکوي. سکرین د سره وټاکوي. د لایف د سره نشر کړئ. ما پرېږدئ چې د خبرونه درنه خراب شي. 15 کسانو څخه چې لایف بند کیږي نو دا موږ ته شرم خبره ده. وټاکو د سکرین د سره وټاکو. په دې خو مخارچه خو نه راځي. د لایف د سره نشر کړئ په دې خو مخارچه نه راځي. اواز راځي. اوس راغلل. اوس आवाज راغلل. او دې ما आवाज سم ده قسم نه ده. قاری صاحب موږ आवाज ډیر لیټ درځي. ډیر نا وخت درځي. ودي الله بندگانو आवाज مې ستر سره کنسته. قاری صاحب आवाज دې شته؟ دی لایف کې مسله ده. مایک ته بند کښو ده. ها صحیح ده. اوس راغلل. اوس आवाज راغلل. دا کتاب سو ګوره نهج البلاغه ودي لیدل قاری صاحب. دا نهج البلاغه ده د امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب عليه السلام خطبی دي. په دې کې ته وګوره دا دریم جلد په دریم جلد کې 322 صفحه ده. او ومن كتاب له عليه السلام الى معاويه لعلي رضي الله عنه خط معاويه رضي الله عنه سور تواي انه بايع عن القوم الذي بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. وإلى ما سر اغه قوم بیعت وکړل کوم قوم چې ابو بکر او عمر او عثمان سره په څه بیعت کړی او هغه لما سره هغه بیعت وکړل. فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار. دا ځای مې د څه شي لپاره درته وښودل؟ دا مې فقط د دې لپاره درته وښودل چې ابو بکر او عمر او عثمان عليهم الصلاه والسلام کوم صحابه وسلو غي سره بیعت کړی او غو صحابه ول علي رضی الله عنه سره بیعت کړی. دا د نهج البلاغه د امام علي عليه السلام کتاب دی. ګوره امام علي وايي زه خلق امیر المؤمنین جوړ کړم کوم خلق چې ابو بکر بیا ورسته عمر بیا عثمان وايي خلیفہ جوړ کړی او کوم مؤمنان وانما الشورى للمهاجرين والانصار. دا د خلیفہ او د امام تاکل دا وي د مهاجر او انصار وکړ ده. فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. امام علي وايي مسلمانان سی په چار ټول سول او خپل امام او خلیفہ جوړ کړ په دې کې دی الله رضا ده. یعنی ابو بکر سی مسلمانان او ټاکل یو خلیفہ دی الله رضا پکې و علي رضی الله عنه وايي.
عمر سي مسلمانانو خلیفہ او امام ټاکلی و په دې کې دی الله رضا و امام علي عليه السلام وايي عثمان امدغه سي درواخله علي رضي الله عنه امدغه سي پسې درواخله لیکن زه دلته استاد ته یو بل خبره وکړم امام علي رضي الله عنه د معاويه رضي الله عنه په شان کې سوای لا نستزيدهم ولا يستزيدوننا نهج البلاغه دا کومنټونه پرې د سکند سره 2 ملیون ته ورسول لکه راویخ سي دا ګور لایف هغه یو زره شیرین کې ولر د مغه سی یو زره کې ولر دی لکه راویخ سي 1500 سلويخ کسان ناس چې لاستاس د پیر نشر کې دا شیرین وستر ډیر در راوړي کوشش وکړه د لایف د سره نشر کې سکرین د سره وټکه په دې خو مخارجي نه راځي که اخلاص نشي کولای سکرین خو د سره ټکوي یو سره شپویس خطبه شو ده دا خطبة سودة هو بينزوس من كتاب الله عليه السلام وبينزوس خطبة ده وبينزوس كدي باب كيتسو وبينزوس هذا جزء الرابع إلى أهل الكوفة ومن كتاب إلى أهل الكوفة على بصير من مدينة إلى البصرة الجلد الثاني روت قاری صاحب مصری دا حضرت علی د خطبه 157 نمبر دریم جلد نهج البلاغه دغه عادتونه راکې پریوته زه سر کو دوستان قاری صاحب محترم زه دا اکاونټ کیمرا بندوم چې لګ د لایف لکسم چې تاسو خپل کیمرا لګټه کوي ترڅو چې هغه حواله پیدا کوي دا خپل کیمرا لګټه کوي چې سکرین صحیح وټکول شي دوستان زر درکو دا نه در سره سم خوندور کړی د کیږي ما اوس باید تقریبا د 1500 کسان څخه 300 تر حقیقت شول هلته تاسو لایف نشر کوئ نو وار په وار غلایف خرابېږي درنه کوشش وکړئ چې لایف مپرېږدئ چې درنه خراب شي زر کو علي زمریان لګ راویښ سئ کچا دا ټیم د سرنی جوان کړو غبره زړه باندې په یو کوینس باندې ټیم د سر جوان کې لایف د سر نورم سميږي زر کو علي زمریان دا پیدا میکړ مهرباني خرڅم کیمرا غټه کم او کیمرا بدو کړم او کیمرا غټه کړم ګوره د دې نوم څه شي دا دا وګوره بیا دې امدغه نهج البلاغه کې دي دغه دي امام علي عليه السلام لدی زینب سکله المدینه منورې د بصری په طرف باندې لاړل اما سمخ کې تا قصه وکړه من المدینه الى البصره یا په دې ځای کې ومن کتاب الله عليه السلام الى اهل الامصار د صفین ودې په مسکې څه خبره و تو یې زم معادغه نه منم معاويه رضي الله عنه امام وكان بدء امرنا ان نلتقينا والقوم من اهل الشام والظاهر دي زي توكسه والظاهر ودي معاويه او دي معاويه رضي الله عنه يكون لخكر ده علي رضي الله عنه والظاهر ان ربنا واحد ودي ما دي معاويه رضي الله عنه رب يوده او دي قوم ودي مودي قوم رب يوده والنبينا واحد او دي او دي نبي يوده ودعوتنا في الاسلام واحده كما دعوه مغلر او كما دعوه معاويه رضي الله عنه دعوه ودعوه دي الاسلام دي بار بشك خوسو غره لا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه واله ولا يستزيدوننا موږ له دوی نه په ایمان کې زیات نه یو
او دوی له موږ نه په ایمان کې زیات نه دي. اوس وګوره الامر واحد، د ما او د معاویه رضی الله عنه په منځ کې یو خبره ده، هغه څه شی ده؟ هغه دا رسي الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. د ما او د معاویه رضی الله عنه په منځ کې کوم مخالفت راغله د هغه د عثمان رضی الله عنه د شهادت په وینو راغله، د نور په بل څه باندې ما د په منځ کې مخالفت نشته او به شک معاویه قاتل یا ورکه. اوس وګوره یعنی ګوره کته وای اوس کچيري علي رضی الله عنه نه منلای نو بیا به ورته ویل اوس د ما او د معاویه په ایمان کې فرق ده. علي رضی الله عنه څوای وای د ما او د معاویه ربهم یو د نبی مم یو د دین مم یو د دعوه مم یو د اسلام لپاره، لکه څنګه چې موږ مؤمنان یو داسې هم دوی مؤمنان دي، لکه څنګه چې دوی مؤمنان دي داسې هم موږ مؤمنان یو. لیکن د ما او د په منځ کې اختلاف دا یوازې په دې کې اختلاف د معاویه د عثمان ابن عفان قاتلین غواړي او زور توایم چې تیاری بیعت وکړه ما سره. وسلدينا بغیر دلته ما ته بل کتاب دي تا کتاب زه دا تا تخکار کړم، دا دي تا تر ټولو معتبر کتاب دي د لوی سړي کتاب دي دا کته اوس نه منې کوي منی غړي تا خپل قاری صاحب معاویه بیعتونه کو کنه د مولا علي خو هغه زوغه ځای تم زر اعظم الاحتجاج بطبرسي كتاب ده توای وای زين ما نم دي تا امام سواي قال لما طعن الحسن ابن علي عليه السلام بالمدائن اتيته وهو متوجع فقلت دا غزيد بن وهب واي كلس واي شيو امام حسين عليه السلام بچاكوغان هو هل بمدائنك شيو بچاكوغان هو هل بمدائنك واي ما ورتويل يا ابن رسول الله يدي رسول الله بچايا فإن الناس متحيرون ناس حيران دي ستسوكري تتسوايا. فقال امام حسن عليه السلام ويل ارى والله ان معاويه خير لي من هؤلاء يزعمون انهم لي شيعه ويدي ما دي قسمت الله وي لدغش يوانا وي مات معاويه رضي هو يدير بهتر ده. الله اكبر نعره تكبير الله اكبر ولله الحمد. نعره تكبير الله اكبر ولله الحمد. واستو غورا تو وي زين منم او دي تا امام واي قسمت الله معاويه رضي الله عنه وای ماته لدغه شیو نه وای ډیر بهتر د وای ماته ځانونه شیر ابولي ولی دوی وای د ما دي قتل اراده کړی د ځکه مخکې د تیسی په چاقوګانو په مدائن کې ویل کله سي حسن عليه السلام راغله لما معاويه رضی الله عنه صلح کوله او د مسلمانانو خلافت معاويه رضی الله عنه تور کول نو په دغه وخت کې شیر راغله د په چاقوګانو وهل وای ته ولی صلح ورسره کوي ای به تغو قتل دا شیو د ما دي قتل اراده کړی د ما مالونه اغلا کړل د ما پیسې اغلا کړل والله بیا قسم خوري وای کچېری ظلم معاويه رضی الله عنه دا وعده واخلم عهد واخلم سي ما دي وین او حفاظت وکړي نو هغه وای دي ما دي وین او دي ما دي اهل بیت دي ټول حفاظت وساتنه به وای وکړي دا دي تا کتابنا. وس امام حسين عليه السلام هم دغسي ته خبر کله سي امام حسين کله سي معاويه رضی الله عنه وفات سول دا خبره امام حسين عليه السلام ترغله امام حسين عليه السلام سور توای انا لله وانا اليه راجعون اله العالمين ابو معاويه رضی الله عنه باندې رحم وکړي دي تا کتاب وای او تو وای زینه منم دي تا امامانو منلای ده دي رحمت دعای ورته کړی ده او تو یې سینا زدانه کوم واستدي امامانو دي ولې نه مني دي امامانو ګور امام حسن عليه السلام لما معاويه رضی الله عنه سره بیعت وکړه د مسلمانانو خلافت ورته وسپارل کې ونه سپارل وی سپارل کنه قاری صاحب د معاویه زو یزید وکنه يزيد وسخ بدي خو بدي مطمئن سوي سي معاويه رضي الله عنه دا علي رضي الله عنه سره كن ديني وايماني واسلامي مخالفت ندر ودل نهج البلاغه واي امام علي عليه السلام واي معاويه داسي مؤمن د لك څنګه سي مؤمن يم معاويه رضي الله داسي الدين غواړي لکه زسي غواړم دا دي وسومه نه لکه ديوانه منله هو قاری صاحب ډیر مننه قربان دي سر رب دي سر لړ کړ رب دي نورم عزت من کړ پسي وس امام حسن عليه السلام توای وای په خدای قسم معاويه رضی الله عنه دي شی و نه ماته بهتر د زکه شی و زو ظلم سپو چاکوګانو په مدائن کې وهل لري تا کتاب لري ما کتابم نه ده خ معاويه رضی الله عنه وارضاه ته خبر کله سي معاويه رضی الله عنه دي مسلمانانو خلیفہ سول لس کاله امام حسن عليه السلام دي په خلافت کې عزت منو پیسې به معاويه رضی الله عنه ورلېګل دي تا کتاب وای هدیه به ورلېګلې گفټونه به ورلېګل امام حسن او حسین براتل لمعاويه رضی الله عنه سره به خنداګانی کولې میلمانه په شکل به ورته راتل شام ته مدینه منورینه شل کاله امام حسین علیه السلام ژوندۍ و د معاويه رضی الله عنه په خلافت کې ولا یو د درد خبره ورته ونه کړله په شلو کلونو کې الله اکبر د درد خبره ورته ونه کړله بلکې معاويه رضی الله عنه په پیسې خرچه گفټونه به ورلېګل او غیبه په ډیره خوشالي ځینې اخیستل د تامرات العقول په صحیح روایت کې مجلسی دا روایت راوړل اوس پاتې سو د یزید خبره یزید فاسقم ده مجرمم ده قاتلم ده اما د امام حسین علیه السلام شهادت سی سوی ده د تا کتاب وای یزید امام زین العابدین علیه السلام ته قسم وکړل سی قسم په الله ما د امام حسین علیه السلام د شهادت امر وینه د ورته کړی عبید الله ابن زیاد ملعون ته
دا چې د امام حسین علیه السلام قاتلینو ته سزا نه ده ورکړې په دې خاطر دی مجرم ده په مدینه یې حمله کړې په دې خاطر دی مجرم او قاتل ده اما د امام حسین علیه السلام د شهادت امر په خدای قسم کړی ویني د تا په کتاب کې نه دی ما په کتاب کې والله قاری صاحب دا څنګه کېدلی شي 15 سنه کالو کې موږ د یزید اوس به زه درته وښیم په سترګو دا اوس وګوره دا اوس زه درته ښیم یو لحظه ما تاسو وخت راکړئ د تا له کتاب نه زه درته ښیم د تا له کتاب ښه اول کتاب د قربانه کې دسم د موږ سره مسلمانان سته په دې لایف کې دغه اوس بیرته لیک گزاره وسو د لایف او قاری صاحب محترم ان شاء الله چې لایف نورم سميږي د مؤمنان لګ راويخ شي د لایف د سره څنګه کېدلی شي چې یزید قاتل نه دی اوس وګس دا د تا کتاب ده د زړه سره وګوره الامام السيد محسن الامين کتاب دی د اعیان الشيعه دا د تا د تاریخ تر ټولو معتبر کتاب دی دا د تر نهج البلاغه معتبر کتاب دا ما نه دی راوړی قاری صاحب نو د تا ګناه ده د ما ګناه خو نه ده ستا دا د تا تر نهج البلاغه معتبر کتاب ده کوم ده امام السيد محسن الامين اعيان الشيعه دي اول جلد ښه دي اول جلد شپږ ویستمه صفحه ده ګوره زه هر کتاب جلد صفحه ټولې درته ښیم ته کولی شې چې د دې پلټنه وکړې قربان دې ځای ته راسه اوس ګوره په دې کې بحث الثالث راوړی ده باب ده بحث الثالث دریم بحث چې له اهل بیتو سره ظلم سوی ده په دې کې ته ورته وګوره دی الله خاطر وکړه بیا د مسلمانانو ته وایي ستاسې قضاوت وکړي لوی بحث راوړي لوی بحث ایدي صاحب قربانه که موسم رب مسر لوړي کړه په ژوند او زندګي او مال کې مو رب جل وعلا برکتونه واچوه زبیر جان او تاسې ټول مؤمنانو ته ثم بايع الحسين وقت دې زړه سره دا لوی بحث دا کوم ټول زه ترجمه کوم ډیر وخت غواړي لیکن دا مهم ځای ته راځو ثم بايع الحسين امام حسين عليه السلام سره بیعت وکړل من اهل العراق دي عراق خلقه 20,000 شلو زرو کسانو راته متوجه سه دي زړه سره قربانه کړي شلو زرو کسانو بیعت ور سره وکړل غدروا به لامام حسين عليه السلام سره غدر وکړل وخرجوا عليه او په امام حسين عليه السلام سره کربلا ته ورغلل پیراوتل وبيعته في اعناقهم دي امام حسين عليه السلام بیعت دي په غاړو کې وو فقتلوه بشهادتي ورسول الله اکبر الله اکبر الله دا د تا تر ټولو معتبر بهترین د تاریخ کتاب دی دا شلو زرو د تا د په الله قسم یو د زړه سره د امام حسین علیه السلام په قاتلینو باندې د الی یوم القیامه لعنت وي لا یامن د قیامت تر ورځې پورې د لعنت وي چې هر چا امام حسین علیه السلام په شهادت کې یو خبره کړې وي وادي ورېدل شلو زرو کسانو بیعت ور سره وکړل خیانت ور سره وکړل دا شلو زرو کسانو چې بیعت ور سره وکړل دا شیو دا د یزید لخر نو دا د یزید پلویان نو دا بیعت کون کې وسی غدر اوس خو ټول دنیا شي یګانم شل زر نه کیږي قاری صاحب هغه وخت کې څنګه و نه اوس په میلیونونو یاسته هغه وخت دا د تا کتاب وای شلو زرو کسانو د تا د په الله قسم شلو زرو کسانو امام حسین علیه السلام نه د ساتلی ای والله سی په ډبرو باندې مې د قاتلین وستله یاري به مې د امام حسین علیه السلام دفاع جنې کړی وای ډبرو باندې بشک په مرمیوم نه په تورم نه په ډالم نه په لټو په ډبرو سمې وست شل زر ای بل کتاب دی اوس درته ښیم 80,000 کسانو بیعت ور سره کړی ده اوس یو دقیقه دا د تا یو کتاب اوس در سره لیکسي امام زین العابدین علیه السلام ته اوس یزید څه وایي دا کتاب یې درته ښکاره کوم ما ته لیږ وخت راکړه الله دې راته سره لوړی کړه دا وګوره دا د تا کتاب د مقتل الحسین دا د ابي المخنف دغه ابي المخنف چې دا خپل امام حسین علیه السلام لیدلی ده امام حسین علیه السلام لیدلی ده دا د ابي المخنف دا کتاب ده د دې څومره صفحه ده د دې کتاب صفحه لاندې راځي زیاده درته ښیم 3 صفحه ده وګوره 3 د دې کتاب کې وګوره بايعه امام حسین علیه السلام سره په ذلك اليوم په دغه ورځ کې بیعت ور سره وکړل 80,000 رجل 80,000 کسانو بیعت ور سره کړی اکبر 80,000 کسانو شیو امام حسین علیه السلام نه د ساتلی دي تا دی په الله قسم اوس وګس امام حسین علیه السلام خبرې درته وکړم کې داسې په دې خبرو یو دقیقه یو به د امام زین العابدین علیه السلام خبره درته راوړم چې بیا دې زړه مطمئن شي یو دقیقه تاریخ سره سکرین د سره وټه کې ګوري لایپ هغه یو زره کم د سی ولاړ نه لایپ شیر کیږي او نه سکرین ته کېدل کیږي والکه وبخ قاری صاحب ته جواب ورکم والکه د مسلمان اول چې هغه د اخلاق دی او قاری صاحب سره اخلاق دی خو ډیره مننه قاری صاحب د دې جواب مې ورته وبخ قاری صاحب الله دې سر لوړی کړه ګوره دا مخکې تا ته
ما مخکې د تا کتاب درته ښکاره کړل چې 100,000 کسانو بیعت ورسره کړی و. د تا کتاب ولیدل اعیان الشیعه، معتبر د تاریخ کتاب ده. دا د تا بل لویه مرجع ده الملحمة الحسينية استاذ مرتضى مطهري. معلومیږي درته کنه معلومیږي؟ او قاری صاحب دي تبغسه صبر، دي تبغسه استاذ مرتضى مطهري الجزء الاول وز دايره بيزني دا تا نوم دی اوریدلې دی استاذ مرتضى مطهري نوم دی اوریدلې؟ نه قاری صاحب ما نه درېدلې. دا لویه مرجع د تاسو په مذهب کې. د دې کتاب اول جلده، د دې کتاب 109 صفحه ده. دې ځای ته وګسه. ولا ريب هیڅ شک نسته في ان اهل الكوفه د کوفي خلق سیو كانوا من شيعه علي ابن ابي طالب. دا د علي عليه السلام شیو. اما کې سم درته ښکاره کړل چې 100,000 کسانو بیعت ورسره کړی، هم دا د کوفي خلق وای، د کوفي خلق بیعت ورسره وکړه. د کوفي خلق څوک دی؟ علي بن شیو. وان الذين قتلوا الامام الحسين، کوم کسانو چې امام حسين عليه السلام په شهادت رسولي هم شيعه. دا د تا استاد مرتضى مطهري سیب وای، د تا استاد لوی مرجع دی. دا خو د دې کتاب هغه بدی کړی دی قاری صاحب. شیعاګان څنګه د امام حسین قاتل دی؟ نو دا وسی بدی کړی دی وسی. خو دا د بل کتاب ده، دا د بل سید لیکلی ده. السيد حسين الطالب، دا سید د اهل بیت د ګور اهل بیت دروغ نه وای. النور المبين دا کتاب ده، د دې کتاب په 80 صفحه کې 80 صفحه ده. وای ولو رجعنا الى معركه الكربلاء، کوم وای را پسو د کربلا جنگ ته، نو موږ به وای پیدا کو هغه کسانو چې امام حسین علیه السلام سره جګړه کړې ده او په شهادت رسولي كانوا من المحبين له قبل ذلك، ولدينا مخکې د محبت کوونکي، محبت یزید سره کول. تاسو یې یزید دښمنو، تاسو یې یزید حکومت دښمنو. دا وسوي وای من المحبين له قبل ذلك د محبت کوونکي، محبت کوونکي خو شیو. تاسو یې موږ د امام حسین علیه السلام محبت کوونکي، چا سوي په شهادت ورسول، چا سوي جګړه ورسره وکړه، حاربوه وقتلوه، چا سي جګ ورسره وکړل او چا سي شهید کړل، دا وای د محبت کوونکي. خو اوس براسو امام زین العابدین علیه السلام ته یو دقیقه لیک صبر راته وکړه چې دا جایزه درته پیدا کړه. یو دقیقه تنه زر لو ګرتي بلا یو شارع شپږ ته ورسول کوشش وکړ 2 ملیون ته ورسره سکرین سره وټاکوي چې دا لایب درنه خراب نسی ګوري. 500 کسان یاستخه لایب د سم د سر خوندور کې ډیر ته شیرینګ ورسوي. زر کوي لګراوي خسي مهرباني کړئ. مسلم ابن عقيل نوم دی اوریدلای دا؟ او قاری صاحب دا امام حسین خبره خو به منی، خبره خو به منی. واو ها دا وګوره الارشاد دی شیخ مفید کتاب ده. شیخ مفید د تاسو د دولس امامه او د شیعه مذهب څخه جوړ کړی هغه کس ده، هغه کسانو کې راځي. دا وګوره د دې دوم جلد جزء الثاني دا الارشاد د دې کتاب ده، د دې 59 صفحه ده او 20 صفحه ده. په دې 59 صفحه کې دې ته وګوره دلته سکله مسلم ابن عقيل سره سکلو شیعه خیانت وکړل په کوفه کې. نو بیا یو چاته ویل چې امام حسین علیه السلام به وسره روان سوی په لار به کربلا ته بر رسیږي یا به سبا راوځي درته. نو د ما دغه خبري ورسوه، د مزه خبري درته کوم امام حسین علیه السلام ته دا خبري ورسوه. ان ابن عقيل بعثني اليك، او ورته وایي چې ابن عقيل درته را لګل یم او دای له خلکو سره بندیو او وهو يقول مسلم ابن عقيل درته ویل وسره سدي زيت دي سره ارجع فداك ابي وامي باهل بيتك. اے امام حسین تو واپس او اهل بیتم در سره واپس کدي ما مور پلار دی لته قربان سي. مسلم رحمه الله سفیر او رسول دی حسین علیه السلام سور لګل یو شی او خائنین وتلمکینه کوفیته ور لګل سور توای و ارجع فداك ابي وامي. اے حسین دی ما مور پلار دی لته قربان وي واپس او اهل بیتم در سره واپس کړه. ولا يغرك اهل الكوفه، او دی کوفی خلق دی تا خطا نه باسي، فانهم اصحاب ابيك، دا دی تا دی پلار شیو صحابه دی. امام حسین علیه السلام پلار څوک دی زړه سره؟ امام علی و امام علي. څور توای مسلم ابن عقيل څور توای وای فانهم اصحاب ابيك. دغه خط امام حسین علیه السلام په کربلا کې وای، دا خط ورته لګلې ښه هغه ورقم درته ښکارا کوم مسلک صبر راته وکړه. مسلم ابن عقيل څور توای چې دا خط ما ورسوي امام حسین علیه السلام ته. وس دغه خط امام حسین علیه السلام ته کربلا ته را رسیږي. دا وګوره دا اعلام الوراء باعلام الهدى ورتسم ورتغوسه. اعلام الوراء باعلام الهدى دا د تاج لوی محدث کتاب د طبرسی. د دې طبرسی امداد 440 صفحه هذا اخبار الامام الحسين عليه السلام. الامام الحسين عليه السلام اخبار. فلما بلغ الحسين صلوات الله عليه قتل رسوله، کله چې دغه خط ورته ورسېدل کربلا ته چې مسلم ابن عقيل شهید سوی ده. وګسره ته خدي زړه سره او خراته وګسه وسی کله دا خط ورته ورسېدل
نو امام حسین علیه السلام چیرته په کربلا کې ده وګ ورته ثم لاندې وګوره ثم اخرج الى الناس كتابا فيه امام حسين عليه السلام يو خطر ويستلداد مسلم ابن عقيل فقد اتانا خبر فظيع قتل مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروه وعبيد الله ابن يقتر امام حسين عليه السلام خلقه طويل سمات خطر غلي مسلم ابن عقيل شهيد سويدا او هاني ابن عروه ما اغكم كسان وقد خذلنا شيعتنا او مسلم ابن عقيل ورتلكلي وامام حسين عليه السلام ته سموغ ذلیل کړلو شهیدان کړلو خپل شیعه وویل سره د ظلم وکړه وګور وقد خذلنا شيعتنا ګوره دا امام حسین علیه السلام وايي په کربلا کې د چا خط وايي د مسلم ابن عقیل خط وايي د چا خط د مسلم ابن عقیل امام حسین علیه السلام خو به دروغ نه وايي مسلم ابن عقیل خو به دروغ نه وايي اوس راځو بل ځای ته خدای په دې خدای نور مسلمانان بم دلته ناس سر به قرباني خلاص دا وګوره اوس وګوره دا امدغه د شیخ مفید د تاسو د شیخ مفید کتاب د الارشاد دې ځای ته وګسه امام حسین علیه السلام امدغه خبره په کربلا کې الله اکبر لاسونه پورته کې یو دقیقه صبر وکړئ زدا حواله ته پیدا کړم امام حسین علیه السلام چې شیعه و تخیرا کې په کربلا کې ویل موږ سره امدغه خلقو خیانت را سره وکړل او دوکې را سره وکړل يو دقيقة صبر دا وګوره دا اعلام الورى باعلام الهدى د خپل ټاپه د تاسو د مکتبه یا علي یا زهراء وګوره دا د امین الاسلام د تاسو طبرسی ده امام حسین علیه السلام په کربلا کې لاسونه پورته کړل دعا یې وکړه یا رب العالمین سوای دغه خلق وته سی وخت کدي وخت ورکړل ټول ډلې جوړ کړه او دوی په یو لار مې بیاي او دوی مشیران راضی نکړي فانهم دعونا دوی مغراو بللو لينصرونا سي موږ مدد وکړي ثم عادوا علينا فقتلونا ام دغه خلق سلام لما سره وعده کړي وزیر هغه وخت بیعت را سره دغه خلق موږ په شهادت باندې ورسول دی یزید خبره درته وکړم هغه ډیره مهمه ده تاویل سي یزید د څه شي ده هغه خبره وز درته کوم هغه خبره درته کوم الله دې قدرمن سره لوري کړم هغه خبره زه سره کوشش وکړم د الله سره سم خوندور کې هغه سیمه کې نه ګوري د الله په ما بس ځای په ځای ولاړ دی دا د تا الاحتجاج الطبرسي کتاب د سم مرتبط الاحتجاج د شیخ طبرسي د دې دوم جلده او د دې څلويختمه صفحه ده دې کتاب ته وګوره امام زين العابدين عليه السلام لدينا مخکې ورته وایي ما ته خبره راغلی ده سي يزيد تما وزن شهیدوي نو امام زين العابدين عليه السلام ورته ویل سي يزيد دا غدي موږ زنانه دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم حرم مدینه المنوره ته ولېګه نو بیا ما شهید کړه فقال له يزيد لعنه الله دا د تا کتاب وایخه و يزيد ورته ویل سي اتسوک بیلتانه بغیر څوک نه وړي ته به وړي امام زين العابدين لعن الله ابن مرجانه ته په یګي د امام حسین علیه السلام په قاتلینو اول يزيد لعنت ویلې ده ورته وګوره ابن مرجانه پیژني ابن مرجانه او قاتل واقع قاری صاحب خیال قاتل اغا عبيد الله ابن زياد ملعون او يزيد ورتواي وي لعن الله ابن مرجانه دي الله لعنت دي ابن مرجانه عبيد الله ابن زياد باندي فوالله ما امرته بقتل ابيك دي ما دي الله په ذات قسم وسما دته امر نه د کړی سي حسین علیه السلام په شهادت ورسوه دا امام زين العابدين سره مخامخ خبري کوي يزيد وسوګوره ولو كنت متواليا لقتاله ما قتلته لما دي قسم بو الله وي کچيري زد الله توای او په دې جنگ کې وای ما به امام حسین علیه السلام نو شهید کړی ثم احسن جائزته بیا ډېر جائزه ورکړل امام زين العابدين علیه السلام ته او دای او ټول رسول الله دی اهل بیت وزنانوي مدینه المنوره ته ولېګل دا دي تا کتاب وای قاری صاحب چا قتل کولای شي هغه دروغ هم ویلی شي څنګه کوم سړی چې قتل کولای شي هغه دروغ هم ویلی شي اوس امام زين العابدين عليه السلام ته خدای خبره کړی ده اوس مثلا امام حسين عليه السلام خو دي ظالمان او دي قاتلين او دي لاس سي دي تاته مڅونه کتابونه خو د امام حسين عليه السلام وکړل مسلم ابن عقيل ویل مو سره خیانت شوی وکړل زه استاد دي يزيد دفاع نه کوم يزيد مجرم قاتل يزيد فاسق په دې کې د اهل سنت والجماعت په دې باندې اجماع ده دي يزيد زه دفاع نه درته کوم ما فقط تاسو خو د تاسو نه دا تاریخ ولې درته پټ کړی دسي امام حسین علیه السلام ته چا خطونه را لېګل سی وای را سمو بیعت در سره کړی خو شیا ورته لېګل قاری صاحب ومنلو یو منټ لپاره خو زه خو نه منم شیعاګانو خو یو منټ لپاره ومنو چې شیعاګانو د امام حسین په قتل ورسلو هغه وخت کې
عراق کې دومره مسلمانانو چې کله امام حسین په قتل رسولو خو امام حسین سره 72 کسانو خو نور مسلمانان چیرته سنیان او هغه د سينو سنیان هم غلطه وشيان چې دو او یا کسان هغه اهل سنت وسله حسین علی السلام سره لمکینه ملګری سول هغه اوس لمکینه ور روان دي کوفې ته دغه شلو زرو کسانو چې به خطونه ورته رالیږلي امام حسین علی السلام ته ستې دي موږ امیر یې راسه کوفې ته راسه موږ له تاسو سره بیعت کړی موږ ته دي پلار شایو ما خو هغه حواله در تخکاره نه کړله که غواړي چې هغه حواله در تخکاره کړم چې چا خطونه ورلیږل شایو وای موږ راځي امام حسین راو غواړو چې هغه موږ دي شایو قاری صاحب حکومت د یزیدو حکومت لشکر د یزیدو یزید خو یزید ور باندې نو خبر په هغه وخت عبید الله ابن زیاد ملعون سیو دا د یزید بد یې سیدل دغه عبید الله ابن زیاد ملعون دا غوښتل چې یو داسې کار وکړي چې د یزید ته ځان نږدې کړي نو دغه فاسق او فاجر چې کله امام حسین علیه السلام په شهادت ورسول له هغه بعد دا فکر وکړل چې یزید به ور باندې خوشاله شي هغه یزید په د لعنت وویل یزید په د باندې لعنت وویل دا عبید الله ابن زیاد په خپل باندې وایي بیا یو وخت بیا یزید ورته وویل چې ای عبید الله ابن زیاد مکه ته لاړ په مکه باندې حمله وکړه تو او پلانای دغه عبید الله ابن زیاد ورته ویل وای ما حسین علیه السلام په شهادت ورسول هیڅ بدله دی را نه کړ بلکې لعنت دی را باندې وویل وس ولاکه په مکه بيخي حمله وکړم دوه ګناي په یو وخت نه کوم او وخت په دې کې شک نه وسی عبید الله دغه یزید د مسلمانانو باچا وو خو لیکن د امام حسین علی السلام نه د شهادت امر ورته کړی دا نه په غدي په شهادت خوشاله سوی دا وس مثلا کته د تا په ټول مذهب کې دا چې په صحیح سند سره خبره نه ده سوي یزید امر کړی وسی امام حسین علی السلام په شهادت ورسول په موږ مذهب کې ده قاری صاحب بخښ په موږ مذهب کې ده او یو شیعه ده او یو سنی ده سنی چې ده هغه د حکومت وخت او چې د مونږ شیعه او مونږ اهل بیت او مظلومان اهل بیت کې ټول مظلومین دي او مونږ مظلومان منو او د حکومت وخت کې مظلوم څوک نه و نه حضرت عمر مظلوم او نه حضرت ابوبکر صدیق مظلوم او هغه صداقت درلوده خو زه خو اهل بیت کې ټول مظلومان دي په دې باره کې تاسو وایي قاری صاحب اهل بیت علیهم الصلاه والسلام سیدی وس په دې باندې ځانونه پوکړي یو د نبی علیه الصلاه والسلام اهل بیت یو دغه اهل بیت دا اوس څومره کتابونه درته ښکارا کړل چې چا خطونه ورته لګل دا شیو چا چې بیعت ورسره کول دا شیو چا چې په کوفه کې او په کربلا کې خیانت ورسره وکړل دا شیو چا چې حسین علی السلام په میدان کې پری خودل چا چې مسلم ابن عقیل مخکې له حسین علی السلام په شهادت ورسول هغه څوک ولی الله بنده قاری صاحب په دې چې د 12 امامان موږ منو ټول په شهادت رسولې دي او دی له وجه موږ مظلومین سره درېږو او دې باره کې تاسو وایي یا الله بنده ګوره دا 12 امامان دغه یو امام خو دې درک نه د معلوم دا 12 امامان د موږ امامان دي الحمدلله امام علی علیه السلام ته په ټول مذهب کې لغنه المنځ نه لري زه لغنه المنځ لرم الحمدلله 1400 روایتونه جن لرم په خپل مذهب کې 1400 المنځ جن لرم او دسم جن لرم او ته په ټول مذهب کې له امام علی علیه السلام المنځ نه لري امام حسن علیه السلام دغه امام حسین ستاسي ارکل په زنجیران وزارونه وهي زه 15 روایتونه جن لرم ته په ټول مذهب کې 4 روایتونه جن لري امام حسن علیه السلام داسې درواخله زه په دغه یو کتاب کې لفاطمه الزهرا رضی الله عنها په دې یو کتاب کې لس روایتونه لرم چې مسند امام احمد ابن حنبل ده ته په 4 روایتونو په 4 معتبرو کتابونو کې د فاطمه علیه السلام نه یو روایت نه لري دی علاوه ده هغه ډیر لوی بحث ده امام علي رضی الله عنه د موږ لرم خلیفہ د اسلام د صحابي د جنتی د موږ ځانونه د تری قرباني د موږ اولادونه د تری قرباني امام حسن او حسین د جنت ځوانانو سرداران دي سیده شباب اهل الجنه دي کنه دي د چا په کتاب کې د ما په کتاب کې د تا په ټول مذهب کې د روایت نسته په صحیح سند سره فاطمه رضی الله عنها د جنت خځو سردار د سیده نساء العالمین ده کنه ده د چا په کتاب کې د ما په کتاب کې ده د ما په کتاب کې ده د تا په کتاب کې نسته په دې اړه یو روایت ته د امام علي فضائل په خپل مذهب کې نه لري د مال کتاب د درخیستلې دي ته د امام حسن او حسین فاطمه زهرا فضائل په خپل مذهب او کتابونو کې نه لري د مال کتابونو د درخیستلې دي او بیا ما ته وایي اهل السنت والجماعه هغه ودغه وجه الله بنده امام حسن امام حسين امام باقر امام زين العابدين امام الصادق عليهم الصلاه والسلام دي مو امامان دي مو علماء دي مو فقهاء دي مو صحابه دي لك علي وحسن وحسين رضوان الله عليهم اجمعين كسنجس ابو بكر وعمر مكت صحابه دي امداس د درې صحابه دي مكت الله دي لدی ټول راضي سي الله دي په دوی باندې رحمتونه وکرونو را نازل کړ الله دي مو حشر لدی سره وکړي په ورځ د قیامت وس برازو دي زيته وس مثلا لاړل کستر سره تقري سي مهرباني خبره په دې ځای کې وس هم دغه اهل بیت تا باندې ټول عمر ملایانو دي صيغه در باندې کړي متعید در باندې کړي ته صيغه متعه کوي صيغه زنه صيغه شه د قاری صاحب معقده نکاح
د یو غنټې د پاره د نیمه غنټې د پاره یو خدای دې وکړه قاری صاحب دا څنګه الله اکبر الله اکبر دا څه خبر دی کو قاری صاحب دا د تا په مذهب کې ډیر لوی اجر لري مذهب کې نه دی قاری صاحب دا د خلکو ځان لپاره خپل مفادات لپاره جوړ کړی دی ځان ته دا خو د شیعه مسجد مذهب کې نه دشته الله اکبر کاش کې همدغه چې ټول دغه خپل وایي چې دا د ځانو د مفاد خو زه همدغه درته وایم چې راسي اهل بیت او حقيقي دین ته راسي قاری صاحب مونږه علم نه لرو خو الحمدلله د مونږه د علماء عزت کو دا غیره مونږه فائدہ اخلو مونږه دغه عزت او احترام ساتو چې ولې مونږ ته د علم راکې دا اوس دومره بحث مو در سره وکړل دا مې د دې لپاره در سره وکړل چې تاسو معلومات اوسې پلټنه وکړه پړندو سترګو په چا پسې مزي دغه دلته چې څومره مسلمانان ناس یو غوته بم پیدا حاصله سوي وي ورزه شایسه د امام علي شایسه لیکن دا کوم شی توب سی اوس په دنیا کې ستا خو خدای مې دې قسم دی الله دې لپاره درته وایم والله کدی دې لپاره درته وایم چې یا موږ اهل سنت یو یا نه دی الله دې لپاره درته وایم والله چې په دنیا کې څومره شی دي دا ټول اهل بیت دښمنان دي نه دی اهل بیت ایمان مني نه دی اهل بیت عقیده قاری صاحب ته څنګه ویل شي زمونږ مور پلا ټول عمر ځانونه ووجنه منځونه کوي سبایي وا وخت جګیږي ټول شپې منځونه قرانونه سبقونه وای او زمونږ وایم چې د مسلمان دم خو غلط نه د مسلمان نه دي درته ویلي د اهل بیت نه مني د قران نه مني د اسلام نه مني د دین نه مني د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه مني د اهل بیت نه مني دا اوس الحمدلله تاف خو د غیرت سي متعانه منم دا متعاسي نور اغه سایبانو شیوه تورتوي وزن دی وي بصيغه څنګه نه مني دا وای د اهل بیت هغه نه مني خلک نه مني د زخر اختیار ما دا درواغ کتابونه تر واخلم د تا کتابونه وای دومره اجر لري یو ورسي غوکړي لکه د امام حسین علیه السلام دا درواغ کتاب بيزه ما اوریدل نه د چې دا کارو کوي زه هم دغه درته وایم اوس که زه تاسو وایم چې په دې دولسو امامانو کې کوم امام درته ویلي چې زه شیعه یم کوم امام دی شیعه امام جعفر صادق ها امام جعفر صادق هغه شیعه او دغه مذهب مونږه دغه مذهب کې هغه مذهب کې نه درته هغه شیعه قاری صاحب زه دنه پورې زمدي سوال باندې اړولم ما چې زه شیعه ما زه سنی ما زه نه ولا مذهب امدی له وجه زه خپل سرګردانم قران ته واپس لري سره دی الله کتاب وګوره دی هغه علما او خبري ورو تفاسیر درواخله سترګي ورته رونی کړه ځکه په قبر کې بیا شي نه خلاصولای په قبر کې خپل ایمان خلاصي قاری صاحب ماته چې کله زور راکې چې خلک مونږ ته وایي چې شیعه کافر دی او مونږ ابل مونږ زمونږ کې ومه زمونږ کې ولاړم او خلک وایي دا شیعه کافر دی او د مسلمانان کې چې او بل ته شیعه خطاب کافر خطاب کې ګوره د تا په ټول مذهب کې تر ټولو معتبر کتاب دی وای دا قران سره دا تحریف شوی کتاب اخو تا کتاب ته ګوري وای دا د قران کې تحریف دی الله اصلي کتاب وای نه دا وای صحابه و تغییر کړي چینجز پکې راوستل استغفر الله قاری صاحب دا مونږه دا قران کریم مونږ په زړه کې حفظ لرو دا څنګه به هغه شي چین شي او د تا کتابونه ټول محدثین دی وای الله بنده دا دروغ امام صادق علیه السلام دی وای د تا په کتاب کې وای دا قران ولا زر آیات ده اوس ولا زر آیات قران چیرې ده هغه خو بدروغ نه وای امام صادق علیه السلام بدروغ نه وای زه د توام چې دروغ په تړلې دي په امام صادق علیه السلام په دروغ تړلې دا چې وایم چې د تا مذهب د اهل بیت نه ده والله کله اهل بیت راخستلې وي اوس کته وای چې د اهل بیت ودنه به د روایت منی چې وای دا قران ولا زر آیات ده صحیح روایت هم ده وزه اوس مثلا درته ښکارا کړم ابابیل جانوی خياسته اي محترم بابل دا وسو ګوره دا وځي تا کتاب ده دا د مرآت العقول دا د تا د لوی محدث کتاب ده د عادي ملا کتاب دی نه ده لوی محدث دی ده دا په دې کتاب کې وګوره د دې 12 جلد ده پاس ورته وګوره 12 جلد ویني او د دې څومره صفحه ده د دې 525 صفحه ده 525 صفحه ده دې ځای کې وګوره 23 نمبر روایت ده لاندې وګوره الحديث الثامن والعشرون موثق يعني صحيح ده عن ابي عبد الله عليه السلام ويني عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية كم قرآن سوى جبريل عليه السلام رسول الله تراوړي ولا زر آيات ده وسلاندي ورته وګوره فالخبر صحيح ده خبر صحيح ده ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره وإدغ رواية أو دي بشمار نور دير روايتنا سي صحيح روايتنا دي سي دا قرآن ناقص دا كم دا وتغيير سوي دا كتاب زه نه منم قاری صاحب چې الله تعالی خپل ویلې چې دا قرآن حفاظت دغه خپل کې او بیا تغییرات به څنګه راوستل شي زه همدغه درته وایم دي زړه سره افرین دی پتاوي الله قرآن کې ویلي دي چې دا قرآن زه ساتم زی حفاظت کوم کنه
ښه اوس دلته د تا امام پسې دا زه چې درته وایم قاری چې تا صاحب مذهب دا امام زه نه منم. الله اکبر. ښه اوس غوږ اوس بل کتاب دی تر دې نه معتبر کتاب دی. دا کتاب خو یو څه په اتم درجه کې دا کتاب دی لیکن د اولی درجه کتاب دی دروخه. دا د تا د اولی درجه کتاب ده الکافی مسلمانانو ورته وګوري. الکافی د شیخ کلینی دا د تا لوی محدث ده. د دې کتاب پاس ورته وګوره دوم جلد ده او 433 صفحه ده. 23 نمبر روایت ده. وای فقال ابو عبد الله علیه السلام یو سړی تلاوت کول دی ابي عبد الله علیه السلام په خوا کې. ابي عبد الله علیه السلام ورته دا تلاوت مکه و داسې تلاوت کوله که خلق کله چې د موږ مهدي راسي هغه به وای اصلي قران وای راو باسي واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. هغه اصلي قران به سره راوړي. کوم قران وسی راخي؟ قال وقال امام صادق عليه السلام ویل وای علي رضی الله عنه دغه قران چې کله د نبی عليه السلام له وفات نه ورسته ولیکل نو صحابه وته راوړل. صحابه وته ویل چې دا قران د څنګه الله را نازل کړي په محمد عليه السلام باندې دا قران دا ما را جمع کړي ده. وای صحابه ورته ویل چې لمغ سره خپل قران ستدي تا قران ته ضرورت نشته. فقال امام علي عليه السلام ورته اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا. وای په خدای قسم چې لنه بعد به اصلي قران تاسو ونه ګوري. امام علي عليه السلام وای اصلي قران پټ کړل او مهدي ته ورکړل. مهدي ورسره یوړل غارتي ورسره یوړل. دا د تا تر ټولو معتبر کتاب الکافی کتاب دا روایت راوړ. خو قاری صاحب مسله دا ده چې دا کتابونه چې جوړ شوی دی ته صرف ته دی لوجه چې د مسلمانانو مېس کې اختلافات راشي د سنی او شیعه مېس کې اختلافات جوړ شي. دا کتابونه خو ټول غلط دي. خو زه امدا درته وایم چې دا کتابونه دي غلط. څو راځم دا یو قران فقط راځم ته یو مسلمانان سو راځم ته لزانه یو مسلمان جوړ کړو راځم ته لزانه یو د رسول الله امتی جوړ کړو. پرېږده دا شیعه او سنی. قاری صاحب ډیر مننه د رسول الله امتی چې کله يهوديان راته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه اخلاق قتل او مسلمان کېده د اخلاق له او تاسو ماشاءالله د خیر اخلاق لري. خدای دې وي ساتي. خو خبر قربان دي شم بما هدف لا تاسو نور داره د سیاسي نسه یا بر زدر تم چې پلټنه وکړه معلومات وکړه. ته په داسې ملایانو پس رواني ته په داسې محدثینو پس رواني چې په اهل بیت دروغ درته ویلي دي په قران دروغ درته ویلي دي په اسلامي دروغ درته ویلي دا دي تا محدثین دي چې د مذهب روایتونه د اهل بیت درته راوځي کړي. دا عادي خلق نه دي. موږ درته وایو چې لار چې دغه الله اصلي کتاب قران راواخلي هغه صحیح احادیث راواخلي دی قرآن په د دین په هغه اصلي برخه پسې وګرځيږي. ما فقط غوښتنه له تاسو نه امداد اخرت مو مخربوي. والله د خیر اراده درته لرم. زدي امام علي شيما زدي امام حسن وحسين شيما عليهم الصلاه والسلام. کوم سدي امام علي اصلي عقيده وا اصلي مذهبي او اصلي دين لدي قران نه یو خو اخو دي خو نتلل لدا قران دی هغوی کتاب ول دی رسول الله احادیث دی کتاب ول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو یې عمل کول. لیکن دا ورسته دی دا که زوس نور کتابونه درته وخم والله لار بدر نو رکیز دی ما په مذهب کې څه بلاوی دي. دا څور خلق دي ما په مذهب کې سي قران کې تحریف سوی کتاب ویلی دا دولس امامان او تعالیم الغیب وای مدد لغیر الله نه غواړي یا علی مدد یا فاطمه مدد. دا خو قران منع کړیو رسول الله منع کړیو وغیره وغیره. دا چې تم اخلاقی انسان الله جل وعلا خو اخلاق درکړي الله خو انسانیت درکړي. زله الله جل وعلا نه غواړم چې امام علي عليه السلام هغه پاکه عقیده قبول کړي. دا چې ناولي عقیده پر ځای باندې دا چې بیکاره عقیده پر ځای باندې ځکه ورځ قیامت نه تیریږي. دا دنیا به اوس ما ته شپې کاله او یا کاله بزوندي عمر بسو لیکن دی برزخ زندگی سیده دی قبر ژوند زندگی سیده دا بیا په زرګونو کاله ده هغه نه تیریږي. بیا دی هغې دنیا ژوند سیده هغه بیا ټول عمر ده. نو که خدای مکړی دی چا عقیده خرابوي یا اهل بیت په نامو باندې چا عقیده ور خراب کړي یا اهل بیت په نامو باندې چا اسلام او دین لري بیا به څه کیږي انسان ټول عمر په تکلیف کوي. قاری صاحب د خبر دا ده زه وړکه ما اتکلم چې لندن ته راغم اوس 15 ما عمر ده او ټول عمر ما په مسافرت کې تیر کو یوازې او زمونږ ورورونه اهل سنت دي او شیعه ده او زما ټول مسلمانان زما ورور ده. خو ما ته تعلیم ضرور ده چې علم ما علم زیات شي. زه چا خلاف نه ما زه چې کله ګورم چې مونږ خپل مسلمان زه ګور یو هزاره ما او پښتنو سره زما ټول عمر تیر شوی او ملک د له وجه ز پښتو وایم کنه زما مادری ژبه فارسی ده. هزاره وګسه دا کته هزاره دی موږ د زړه سر یې دی موږ ورور یې عقیده دی پاکه ده الحمدلله. الله دې نورم توفیق در نصیب کی. الله دې نورم پاکه عقیده در نصیب کی. زه به په ډیر زیات خوشاله سم چې په ورځ د قیامت ما ته دوړه دی علي رضی الله په مخ کې ولاړیو. دا که خدای مکړه کته نه یا بلنی نو دې مو خوا در باندې بدیږي. دې موږ د عدالت سي دا کوم بحث کیږي یا دا کوم بحث روان ده والله بالله دا قران می ګوره پلاس کړه دی الله د دې قران په رب دې ما قسم می سي د خیر اراده ټول تلرم سي په حقایق باندې پوه سي. خیر ما ته ډیر ما ته د تاسو شیا ما ته څوي وای مو په دې سي مو جهنم ته لاړ سو. دا خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله الله راولېګل د ټول دنیا خلق کفار ول د ټول دنیا خلق کافران ول. آیا پیغمبر علیه السلام به دا ویل چې پرېږده چې جهنم ته لاړ سي؟
نه مو به خپل مسؤلیت سرته رسو، مو بس مسؤلیت خپل مسؤلیت تا ته به وایم چې ودې زړه سره د تا په عقیده باندې خلقو تجارت کړی ده، د اهل بیتو په نامه خلقو تجارت کړی ده. والله بالله زه یوه خبره درته وکړم د زړه سره چې هر څوک یې ګوره دغه د اهل بیتو نامه خلقو د ځان لپاره ډال ګرځولی ده، په دې نامه کې ځان پټ کړي دي. لیکن اهل بیت د اهل سنت والجماعت چې څوک اهل سنت والجماعت دی په اهل بیت او اهل سنت لمونږ نه اهل بیت لري کړی دي، موږ دین نیمګړی پاتې کیږي. الله اکبر الله اکبر. خو قاری صاحب نن سبا خو ټول خپل سینې ته وایي چې زه مسلمان یم، او دا بل وایي زه مسلمان یم، بل وایي مونږ ځانونه وژنو، د شیعه یو مونږ ځانونه وژنو. ولې وژنو؟ د دې وجه مونږ وایو چې مونږ اصلي مسلمان یو، خدای لپاره اجر لپاره مونږ ځان وهو کنه. بس اتي نوري خبرې کله چې اول چا مونږ ته کافر وایي خو مونږ زړه کې ډیره درد راشي نه. دا يهودم وایي، دا نصارام وایي، دا هندوانم وایي. راسه ما ته به همیشه په دې قرآن باندې ځان تلو، په دې قرآن باندې به ځان تلو. د دماغ د تا لپاره تله د میزان ده. که دماغ ته ژوند او زندگی د دې قرآن برابره وه ژوند بکو، که دماغ ته ژوند او زندگی د محمد رسول الله برابره وه ژوند بکو. دا قرآن چې ما ته اهل بیت او صحابه ور رسولې ده، که د غور له شان سره برابره وه کامیاب یو، که نه وه برابره خدای دې وکړي چې ما ته ځان ټوکر کو الله مونږ قبلوي. مهمه دا ده چې عقیده د مسلمان برابره وي، عقیده د قرآن او د شریعت محمدي سره برابره وي، د اسلام له مبارک دین سره برابره وي. دا چې خو هندوانم وایي اوپر والا مو عبادت کوو او موږ اوپر والا منو پلانې منو. مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې رب جل وعلا څه درته ویلي هغه ومني. قربان مسلمانانه ډېر خبرې قربان ډېر مننه قاری صاحب محترم. زه دغه سړي ته یو دوه خبرې نورې کول غواړم که تاسو اجازه وي. زه دې سړي ته تاسو ګورئ، تاسو په دې باندې څومره ځان ته بده ګڼئ چې موږ ته شیعه کافر وایي که نه؟ صحیح ده. اوس که یو څوک د رسول الله سلام یاران ته خلفای راشدین ته څوک کافر مرتد وایي نو هغه ته څه شی وایي؟ خدای پاک ویل چې تا نه پاک رسول او د الله پاک اسانه جمال اسانه خبره ما درته وکړه کنه. یو انسان خپل په ګوره مونږ تاسو خو ګناګار خلک یو، مونږ تاسو ټول کنه د رسول الله سلام یاران خو ګناګار نه ول، مونږ تاسو پر رقم هغه څومره پاک خلک خلفای راشدین ول. که هغه خلکو ته یو څوک مرتد توبه نعوذ بالله یا کافر وای یا توهین سپکاوی ورته کوي، هغه کس ته څه شي وای؟ همدا مسله ده نه ورور جانه. همدغه دا تا ته چې چا زده کړي چې زه عمر نه منم، دا تا ته چې چا زده کړي چې زه معاویه رضی الله عنه نه منم، حضرت علی رضی الله عنه هغه ته ورور ویلی دي او مونږ تاسو ورته وایي چې مونږ یې نه منو. بیا څنګه ماته یو سړی مسلمان وایي چې زما امام خلفای راشدین حیدر قرار چې ورته ورور وایي او تا ته کوم غاګان چې وایي چې نه دا ممنه دا پلانکی سره په جنگ وو، نو مونږ ته بیا څوک مسلمان خطاب کولی شي؟ ورور ته خپل ځای کې صحیح کنه. خو خلک چې د علم نه لري، زه چې زه پوهیږم هغه کې زه تر ځان تړم او ته خپل علم لري او ته په هغه ځان تړې کنه. صحیح ده. د قاری صاحب محترم څومره حواله تاسو د کتابو درته وخول چې حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت علی ورته ویلي دي چې دا زمونږ ورور دی، د دین د اسلام زمونږ اسلام دی، د نبی زمونږ نبی دی، د الله زمونږ الله دی، زمونږ د دواړو یو اسلام دی. اوس دغه شک او شوبه درنه لري سو کنه سو. زه د قاری صاحب قربان شم، ډیره ماشاءالله ټول مسلمانانو هدایت کیه او درته وایو چې راسي په حقیقت او دومره وخت ما باندې تیر کو، خدای وې ساتي، خدای ورته خو چې عمل په وکړي چې یو ساعت یو مسلمان مونږ سره لګایي چې هغه مونږ ته باس کوي، مونږ ته حقیقت ښکار کوي، باید عمل هم په وکړو. وروره عمل کوو خو ما تا ته ان شاء الله نن پس خو د حضرت معاویه رضی الله عنه پسې بد نه وای منی نه زه بد نه وایم، ما سره علم نه وای منی چې هغه یو د ورور کنه ما سره ورور سره غږیږي کنه. مونږ ته مسلمان یو، پوه زه ځان ته مسلمان وایم، ته مسلمان څنګه زما صحابه کرام ته څوک مسلمان ونه وای زغه ته څنګه مسلمان وای چې هغه څوک ما سره ونه مني نو زه څنګه ورته ورور وایم؟ خو ما سویل نه دی وروره. خو زه درته وایم کنه چې دغه سراس حقیقت باندې د خپل او د زړه خبره باید مونږ وایي. زما کې دومره هغه نشته چې زه خپل صحابه باره خبر کوم. ما خبره خلاصه شو. ګوره سره جمال دی نوم د کړي څه شي کوشش دی وکړه، پلټنه دی وکړه، معلومات دی حاصل کړه، قبر دی خپل د الله ته بم په خپل ودرېږي، الله ته بم حساب په خپل ورکړي، تا پر ځای بل څوک حساب نه ورکړي، خپل ځانو ته نجات ورکړي. خلاصه خبره ده قربان شم. جمال صاحب قصه قیده لري. ابو بکر رضی الله عنه که څوک منی که څوک نه منی، نه که څوک منی دیغه په شان کې زیاتای ناراضي، چې څوک نه منی دیغه په شان کې کمی ناراضي. هغه جنتی صحابي دغه تللی ده، علي رضی الله عنه جنتی صحابي دغه تللی ده، عمر رضی الله عنه جنتی صحابي دغه تللی ده. موږ او دغه د وسورته ټینګسنو دا وسه قصه سو ټول تک تور شو لایف. دوستان دا لایف در سره پورته کې بابیل خلاص کوي د سبیده مکینه. ډیره قصه مسله خاصه باس روان ده، ان شاء الله تاسو ته اجر ثواب رسیږي. وسو ګوره نو کله وخت کې سي خپل ځانو ته موږ تاسو باید نجات ورکړو، خپل ځانو ته قربان شمه قاری صاحب، خپل ځانو ته باید الله ممل سي قدرمن سي سرلوړي ډیر مننه، هدایت ته ډیر مننه.
قدرمن سي. قدردان الله دې هدایت ورنصیب کړي.